اوکې بسم الله الرحمن الرحیم. زما ګرانو ملګرو راځو په دې ویډیو کې اوس کوو خبرې په پرنټ سرور باندې چې پرنټ سرور څه ته ویل کېږي. زه به درته اول ایزي ډیاګرام کې لږ السټریټ کړم. ګورئ ملګرو موږ سره یو نیټورک دی، په تېرو ویډیوګانو کې پرې موږ خبرې وکړې. لکه موږ سره هنډرډس اف کلاینټس دي، هر یو ته موږ پرنټر نشو کېغوستی، خو داسې هم نشو کوی. موږ تېر ویډیوګانو کې خبرې وکړو چې موږ کوی شو چې نیټورک پرنټر موږ مستقیما له سویچ سره کنیکټ شو او ټول یوزران دي هغه نه ګټه اخلي، یا داسې هم کوی شو چې لوکل پرنټر از ا فیرفرل کنیکټ کړو له هوسټ کمپیوټر سره او دغه د آی پي په ترو باندې دا به موږ شیر کړو نورو یوزرانو ته. مګر که دغسې کار موږ وکړو ملګرو، فور اګزامپل یو پرنټر دی، موږ یې د یو کمپیوټر سره کنیکټ کړو بیا هغه شیر کړو، نو دلته دا پرنټر صحیح موږ نشو منیج کوی. یعنی د پرنټر هر یوزر چې غواړي کوی شي چې په ده باندې پرنټ پرې وباسي او هر رقم چې استعمالوی شي. مګر که چیرته موږ غواړو چې دغه یو پرنټر نه یو یا دوه یا درې پرنټر د یو ځای د کمپیوټر سره کنیکټ کوم، خو بیا غواړم چې دا پرنټر د زما په واک کې، زه کولی شم چې څوک استعمال کړي څوک استعمال نه کړي، په کوم وخت کې استعمال کړي، کوم وخت کې د اویلیبل وي او مختلف پریارټي نور ډېر شیان پرې ولګوم. نو دلته زه مجبور یم چې دې ځای کې په دې دلته یو سرور کېږدم او هغې باندې سرور اپریټنګ سیسټم را انسټال کوم او په هغه کې پرنټ سرور رول را انسټال کوم. نو بیا به څه کار وشي چې د پرنټ سرور چې کوم رول دی د ده په واسطه به دغه پرنټر چې دی زه ډېر ښه منیج کوی شم. نو سنټرلایز منیجمنټ به وي زما سره، دا د پرنټ سرور کار دی. صحیح ده ملګرو، اوس به تاسو عمل نه وګورئ. A print server is used print server د دې لپاره استعمالیږي to manage printers and handle print jobs in a network environment, providing a centralized way to control and distribute printing tasks. ما څه ویله چې کار مخکې هم کېدو، مګر دلته به زموږ لږ صلاحیت زیات شي، زموږ په کنټرول شي our what to print and what not to print and when to print and when to not print. کله به پرنټ کېږي کله به نه کېږي، د چا پرنټ به مخکې کېږي او د چا پرنټ به وروسته کېږي. نو دا خبرې دلته زموږ کنټرول لاس کې راځي. نو دلته یو څه ګټې دي چې د پرنټ سرور دی. اول سنټرلایز منیجمنټ سپیلنګ کې لږ مشکل شته. سنټرلایز منیجمنټ وي به موږ سره دغه سرور نه به موږ هر څه منیج کوی شو، هر څه به زموږ په لاس کې وي. ایفیشنټ ریسورس شیرینګ، نو موږ سره چې کوم ریسورس دي هغه موږ ښه استعمالوی شو. انهینس سیکیورټي، د ګټه دا ده چې سیکیورټي به زموږ په لاس کې وي. کاسټ سیوینګ، ښکاره خبره ده چې قیمت به پکې کم وي، ځکه هر کس ته کمپیوټر دغه کې غوښتل پرنټر کې غوښتل مشکلات ډېر ځای جوړوي. کیو منیجمنټ، کله چې فور اګزامپل 3 4 5 پرنټر راغلل، دا خو کیو کې پراته وي، پرنټ کې وي، نو زه کوی شم چې ورته وایم چې دا مخکې که دا وروسته که. همدارنګه منیټرنګ ان ریپورټینګ، دا یې ډېر اهم دی چې موږ کوی شو منیټر کړو چې څه روان دي، څو جابز راغلي دي، څو پرنټ شو، څو پاتې دي، کم پرنټر باندې ډېر زیات لوډ دی. نو هغه سرور چې دا کارونه کوي هغې ته موږ وایو پرنټ سرور. نو راځئ چې اوس موږ تاسو را انسټال کړو پرنټ سرور. زه راځم سرور 2019 ته او مستقیما به راشم سرور منیجر ته. add roles and feature. Next, role based or feature based installation. دلته ملګرو print and document server دا دی نه. A print and document services enable you to centralize print server and a network printer management task. Next کله دیز نه دا دیز نه next کا دا دیز نه next کا. ګوره print server include the print management pane which is used for managing multiple printer or print servers in them. تاسو کوی شئ یا که تاسو دا غواړئ LDP سروس که غواړئ د لینکس او یونیکس بیس دپاره دی، زه یوازې پرنټ سرور راته را انسټال کړه. نیکسټ کا. in case if it need to restart the server restart دی کړي راته. نو اوس به موږ سره د پرنټ هغه کم خدمت چې دی هغه به په د سرور باندې را انسټال شي. کله چې د پرنټ سروس په دې سرور باندې را انسټال شو، نو دې
سرور ته موږ اوس ویلی شو چې دا موږ سره پرنټر سرور دی او بیا به ټولې 2 یا 3 سرورې که موږ ترې پول جوړو یا نور کوم منیجمنټ کوو نو هغه 2 یا 3 سرورې به موږ د دې کمپیوټر سره کنیکټ کوو ځکه دا خو پرنټر سرور دی پرنټ سرور دی نو دا پرنټ سرور دی ټول سرور دغه پرنټر به له ده سره کنیکټ وي دا به سنټرلایز منیجمنټ ډسټریبیوشن جابس او ټاسک کم پرنټر ته لاړ شي پولینګ دا هر څه به یعنی که په لنډ کې وایم پرنټ سرور هغه سرور چې پرنټر یې منیج کوي چې د چا پرنټ د مخکې لاړ شي د چا وروسته او نورې ډېرې خبرې نو دا د پرنټ سرور کار دی صحیح ده صبر کوو چې تر څو دا فیچر موږ سره را انسټال شي په بخښنې سره دا رول موږ سره انسټال شي دې رول کې موږ سره مختلف فیچرز دي چې ما ته صرف یو فیچر راواغستو دا زه کلوز کوم ګورئ د پرنټ سروسز ما سره اوس اویلیبل صحیح ده ګلالیو ملګرو اوس که زه ټول ته راشم دې ځای کې تاسو پیدا کوئ شی پرنټ منیجمنټ شته که نه په ده به کلیک وکړئ دلته به اوس تاسو ته راشي د پرنټ منیجمنټ یعنې دې ځای تاسو پرنټ سرور خپل کنفیګر کوی شئ ملګرو یا ساتئ دا سرور پرنټ سرور دی نو ښکاره خبره ده موږ سره باید یو لوکل پرنټر وي یو TCP IP پرنټر وي یا نور پرنټر وي له ده سرور سره به کنیکټ وي بیا به نو موږ دا منیجمنټ کوو چې دې سرور ته څوک راشي څوک دې رانشي په کوم ټیم کې دې راشي په کوم ټیم کې دې رانشي څوک څومره صلاحیت لري اوس البته زه به ټول خیالي کار کوم ځکه موږ سره پرنټر نشته چې عملي کړم نو لږ به دلته پاتې راځو صحیح ده دلته موږ سره کسټم فلټرز دي آل پرنټر کې تاسو سره تاسو پرنټر یې ښایي مایکروسافټ پرنټ ټو PDF او مایکروسافټ XPS ډاکومنټ رایټر دا بای ډیفالټ د ټیسټینګ پرپز لپاره دي دلته تاسو سره ستاسو ټول ډرایور یې ښایي چې کوم ډرایور یې اوسه پورې دلته راغلی دي ځکه تاسو ته پوهیږئ چې پرنټر حتما ډرایور غواړي پرنټرز ناټ ریډي کوم پرنټر تر اوسه پورې نه دي ریډي او پرنټرز وذ جابس نو لا تر اوسه موږ څه نه دي کنفیګر کړي که تاسو راشئ پرنټ سرور ته تاسو د پرنټ سرور نوم ښایي سرور 2019 لوکل او په ده کلیک وکړئ ګوره دلته ډرایورز چې کوم ډرایورز دی هغه ښایي فارمز تاسو سره ښایي مختلف فارمز دي په کوم شکلونو A4 A3 کوم ورقو باندې تاسو شیان پرنټ کوئ پورټس دي دا پورټونه دي ملګرو چې کوم پورټونه موږ سره اویلیبل دي کام پورټ به تاسو پیژنئ چې پخوا به ورته کمیونیکیشن ویله کمیونیکیشن دپاره استعمال ډېر پخواني دي اوس نه راځي اوس ټول کمپیوټر کې USB پورټ دي LPT لاین پرنټ دا مې یو پورټ و دا هم اوس نشته دا نه دی اویلیبل دلته تاسو ته پورټونه ښایي چې په کوم پورټونو تاسو سره اویلیبل وي چې شی ستاسو پرنټر کله چې ملګرو تاسو یو پرنټ اضافه کوئ دلته یو پرنټر په بخښنې سره لکه څنګه چې په تېرو ویډیوګانو کې موږ ویله چې یو پرنټر به موږ کنیکټ کړو ډرایور به یې را انسټال کړو بیا به کنټرول پینل کې ایډ وي که ایډ نه وي بیا مو نور طریقې مې ویل دلته چې پرنټر ایډ کې رایټ کلیک به وکړي او ایډ پرنټر به ووایي دلته به راشئ څه رقم پرنټر اضافه کوي دا پرنټر TCP IP پرنټر دی او که دا پرنټر موږ سره دا څه وایي ایډ TCP IP اور ویب سروسز پرنټر IP ایډرس اور هوست ګوره دا وایي نیټورک بیسډ پرنټر غواړي زه ورته وایم ایډ ا نیو پرنټر یوزینګ ان ایگزسټینګ پورټ زه خپله تاسو ته یو لوکل بره چې انتخاب وکړئ تاسو سره که ملګرو TCP IP بیس دغه وي نو بیا به دا دیز نیکسټ کوئ تاسو بیا نیټورک پرنټر دیز نه غواړي دیز نه به تاسو بیا څه وکړئ TCP IP ډیوایس به دیز انتخاب کوئ دیز کې به IP ایډرس ورکوئ صحیح ده داسې کنیکټ کېږي خو موږ وایو چې موږ سره یو لوکل پرنټر دی تاسو دا پرنټر د کم انټرفیس لرئ تاسو د کمپیوټر سره به د سرور سره به کنیکټ وي نو LPT پورټونه چېرته اوس استعمالیږي کام هم نه استعمالیږي نو کله چې ملګرو تاسو سره هغه د USB له لارې کنیکټ وي دې کې به حتما USB راخلي نو تاسو به دې نه بیا انتخاب کوئ USB او دا به تاسو کوئ دې نه نیکسټ بیا نو څه وایي انسټال ا نیو ډرایور د ده دپاره ډرایور زه ورته مزې ورته را انسټالوم ګورئ دلته څه وایي د مایکروسافټ کم یو غواړي کم یو د مایکروسافټ کمپنۍ که د بلې کمپنۍ زه د مایکروسافټ کمپنۍ ما سره چوز یور پرنټر فرام د لیست او کلیک وینډوز اپډیټ ټو سی مور ماډلز دلته ګوره ځینې موډل نه راخلي لکه د کینن HP نه راخلي نو بیا به وینډوز اپډیټ کې دا وینډوز ماډل به هم راواخلي
زه به د نمونې په ډول کوم یو ماډل راواخلم مایکروسافټ MSXPS کلاس ډرایور 2 که د دې لپاره ملګرو تاسو سره this driver is digitally signed که تاسو سره دلته داسې یو ماډل وي چې دلته ډرایور نه وي په ډیسک باندې به کلیک وکړئ او تاسو به د خپل ډیسک نه ورته ډرایور انتخاب کړئ ځکه دا خو ډرایور هم دلته باید رالوډ شي ورته که نه زه دې د نیکسټ کوم اوس خو هسې موږ پریکټس کوو دا پرنټر غواړئ شیر کې هو غواړم شیر یې کړم په کوم نوم سره یې شیر کې نوم به یې مای پرنټر دا به یې نوم وي دا دې نه نیکسټ که دا دې نه نیکسټ که دا دې نه فینش که کوم پرنټر راغلی ګوره دغه د پرنټر اضافه شو مایکروسافټ XPS ډاکومنټ رایټر جابس کیو سټیټس ریډي کوم جاب ورته راغلی دی نه په کم سرور باندې د هغه نوم هم درته وایي ډرایور ورژن ډرایور هم ورسره راغلی هر څه درته ښایي دلته تاسو کولی شئ دلته خپل 4-5 ډرایور دغه کې په بخښنې سره پرنټر یې دلته ایډ کړئ دغسې ایډ کېږي که TCP IP بیس اضافه کوئ همداسې اضافه کېږي پرنټر انتخاب کړئ په کوم پورټ کنیکټ دی او ډرایور بې پرنټر انتخاب کړئ لوکل دی که نیټورک په کوم پورټ کنیکټ دی او که په نیټورک وي بیا ورته دغه IP وښایئ سمپل ډرایور یې رالوډ کړئ داسې به تاسو سره دا پرنټر راشي اوس د دې پرنټر دپاره که زه رایټ کلیک وکړم دلته ځینې پراپرټیز دي رایټ کلیک properties دا پرنټر کلرفل دی یس ډبل سایډډ نو دی نو دواړه مخه باندې کار نه کوي شیرینګ دا پرنټر شیر دی شیرینګ از ناٹ سپورټډ فور دس ټایپ اف پرنټر ها دا پرنټر خو ما نه هغه کړی که نه په بخښنې سره ما داسې فکر کوم ما خو دا مایکروسافټ MSXPS کلاس ډرایور دا خو بای ډیفالټ دی ما خو په بخښنې سره ډېره بخښنه ما دا یو را ایډ کړی که نه خو بای ډیفالټ دي دورانې پراپرټیز ته به راشي شیرینګ ته به راشي ما ویل څه رقم چې د شیر آپشن نه راکوي ملګرو دا ډیفالټ دي ښه ټیسټینګ پرپز دپاره دا یو سیز چې ته پرنټ کې اول د PDF کې ښایي چې څنګه دی نو دا ګوره ما پرنټر نومې دی که نه ما هلته ویل څنګه شیر نه راکوي نو دا پرنټر ما ایډ کړی دی تاسو 4-5 پرنټر اضافه کوی شئ صحیح ده جنرل کې تاسو ته د عمومي معلومات ښایي دا کلر دی نه کلرفل نه دی ښه شیرینګ دا پرنټر شیر دی یس که تاسو نه شیر کوئ بیا چک دی اخوا کوئ په کوم نوم شیر دی په مای پرنټر باندې لیسټ ان ډایرکټري دا چک ولګوئ چې دا ملګرو یو کار بل هم دی ښه اوس تاسو کولی شئ چې کله تاسو یو ډومین دی نو دلته خو به یوزرس اکاونټس مونږ سره چې کوم دی سنټرلایز وي که نه تاسو کولی شئ چې سیکیورټي د سیکیورټي ټیب نه تاسو کولی شئ دلته ورته یو یوزر مو ښایي سپیسیفیک دا پرنټر دی خاص یو یوزر ته اویلیبل وي او بس خاص یو ګروپ دی هغه کې 10 یوزران دی هغې ته دی اویلیبل وي نو داسې هم تاسو کولی شئ ګوره سنټرلایز منیجمنټ دا معنا ده یو پرنټر 10 کسانو ته ورکړه بس نور کسان به یې نشي کوی د نمونې په ډول دا ټول دا ایوری ون نه دی ایوری ون دا تی ریموو کا او یو خاص ګروپ دی لکه سیل ګروپ هغه کې 50 یوزران واچوه راشه دا ټول تی ګوره دې باندې اوس خبره بس راغله د سکیورټي باندې خبره وکړو خبر دا ده چې دا پرنټر څوک کاروي شي ګوره ایوری ون چې کوم دی هغه د پرنټ حق لري بس منیج دس پرنټر دا پرنټر منیج کوي نشي منیج ډاکومنټ بس صرف او صرف څه کوي بس پرنټ به کوي راشه اډمنسټریټر ته وګوره اډمنسټریټر څنګه صلاحیت لري هر څه کوي شي همدارنګه پرنټ اپریټر هم پل حق لري نو څوک چې د پرنټ اپریټر ګروپ ممبر وي هغه هم دا حق لري اوس که ته غواړې چې دا پرنټر دی یوازې د سیل خلکو ته اویلیبل وي نو ګوره بیا به راشي دا ایوری ون به ریموو کی او ایډ ته به راشي او دې ځای کې به فور ایگزامپل د سیل والا ګروپ به منشن کې ما څه اوس نشته او دې نه به اوکې کې هغې ته بیا خوښه دې فل فارمیشن ورکړي او که نه یعنې د سیکیورټي ټیب ډېر اهم دی ته کولی شې د سیکیورټي ټیب له طریقه دا پرنټر یوازې یو ګروپ ته یوازې یو شخص ته اویلیبل کړي یو شخص ته فل فارمیشن ورکړي چې منیج دې هم کوی شي پرنټ دې هم کوی شي او نور خلکو ته پې کم صلاحیت ورکړي صحیح ده لیسټ ان ډایرکټري همدا معنی دا ماته په ډایرکټري کې هم لیسټ کال ته راته هم وښایه پورټس هماغه دی خبره چې موږ مخکې وکړه کم پورټ باندې به اویلیبل وي دلته صرف دا یوه خبره بل هم ده کې ملګرو چې موږ پرنټر فولینګ هم کوی شو پرنټر فولینګ څه معنا پرنټر فولینګ ملګرو په هغه وخت کې کله چې دوه سیم ټو سیم پرنټر وي موږ سره یعنې ماډل یې سیم وي HP یا کینن کې سیم ټو سیم وي صحیح ده
بیا موږ پرنټر فولینګ کوو. ګورئ که زه راشم زه وایم دا پرنټر دی که نه مایکروسافټ ایم ایس دا باید موږ سره یو بل هم داسې اوسي. که زه غواړم چې دا د په ایل پی ټي 1 پورټ باندې اویلیبل وي چې زه ایل پی ټي 2 وایم هغه ځي. که غواړئ چې یو نو را به شي انیبل پرنټر فولینګ به ووایي دا پورټ به مې انتخاب کړي دا پورټ به مې انتخاب کړي او دې نه به اپلای کړي او بیا به زه به اخوا کوم. ګورئ ښه ملګرو که تاسو کله غواړئ پرنټ فولینګ وکړئ بیا فولینګ څه ته ویل کېږي اول تاسو دلته لږ ووایم. ګوره فولینګ څه معنا فول معنا ده فول معنا ده هاوس یعنی زه دوه پرنټره په یو ګروپ کې اچوم. د دې معنا څه شوه ګورئ ښه پرنټر 1 چې کوم دی دا ما سره په یو اس بي 1 پورټ باندې کنیکټ دی. هلته هغه پورټونو نومونه هم لږ چندان صحیح نه دي هغه اوس نه دی اویلیبل. پرنټر 2 چې کوم دی دا ما سره په یو اس بي پورټ 2 باندې کنیکټ دی. نو دا خو بېلابېل پورټونه کنیکټ دي که نه. اوس زه غواړم چې دا پرنټر 1 نه دی دا د په یو اس بي پورټ 1 باندې هم اویلیبل شي او په 2 دې هم اویلیبل شي او د بل ته به هم ویم چې ته په یو اس بي پورټ 1 باندې هم اویلیبل وي په 2 باندې هم اویلیبل وي. دا دواړه یو پورټ شي او هاوس شو. د دې ګټه به څه یو جاب یو ټاسک راغلی دې پرنټر ته مګر دا پرنټر دا ټاسک وشونیوایي خو دا پرنټر خراب شو نو دا خو پول دی که نه ملګري دي یو بل حمایت به کوي نو دا به راشي او په دې به کار شروع کړي. یا یو ټاسک یو چا دې پرنټر ته راولېږو هغه ځای نه سنډ دې پرنټر ته کو مګر چې راغلی ویې کتل چې دا پرنټر خو مصروفه دی اتومیټیک هغه به دې پرنټر ته رالیږلی خو دا خو دواړه ملګري دي نو دا پرنټر چې مصروف وي اتومیټیک به دې پرنټر ته راچینج شي. دې ته وایي پولینګ صحیح ده پول کول ملګري کول هاوس ترې جوړول یو ځای کول. نو د پولینګ دپاره شرط دا دی چې دا تاسو سره چې کم پرنټر دي دا به سیم ټو سیم ماډل وي او هر څه به سیم وي. بیا به څه شی کوي راځئ به فورټ ته او دې نه به انیبلینګ پرنټر فولینګ کوي دا به په لکه د یو پرنټر په ایل پی ټي 1 پورټ دی بل په 2 دواړه به انتخابوي او بل ته به هم ځي په یو ته به نه ښه بیا به لاندې چې تاسو سره بل پرنټر وي هغه ته به هم راشي او په هغه به هم دا طریقه وکړي. دې ته موږ څه وایو ملګرو پولینګ هم زده کړو. اوکې بل راځو بل پکې کومه خاصه خبر ده دا پرنټر به څه وخت اویلیبل وي. زه ما د شپې 12 بجې هر ټیم چې چا څه کول بس اویلیبل وي هر ټیم کې ویشي دي دا خلکو ته پرنټ وباسي. زه ورته نه د دې بجو نه وال تر from this time to this time د دې ټایم تر دې ټایم پورې سهار 5 بجو نه وال تر ماښام 4 بجو پورې مازدیګر 4 بجو پورې زموږ ارګنایزیشن وي په همدې ټیم کې د پرنټر اویلیبل وي بل ټیم کې د اویلیبل نه وي. څومره ښه منیجمنټ دی. تاسو کولی شئ یو پرنټر ته پریورټي هم ورکړئ څومره چې پریورټي ټیټ وي هغومره بجې وي. فور ایگزامپل د پریورټي 1 ده او د یو بل پرنټر چې دی پریورټي 10 ده 10 اخري حد دی که نه نورم ځي تر څو پورې به ځي دا تاسو کولی شئ دې نه پریورټي ورته جیګ کوي ښه تاسو دغسې کولی شئ. نو که چېرته د دې پرنټر پریورټي 1 ده او د بل 15 ده نو چې جاب راځي اتومیټیک به اول دا پرنټر څه کوي کار سټارټ کوي. که چېرته دا مصروف وي بل ته چې اول حق ده دی صحیح ده داسې تاسو هم کولی شئ. نور نو کلر منیجمنټ دی دا کلرفل نه دی کنې دلته ماته به کلر منیجمنټ او سیکیورټي خو د ډېره اهم کار دی. دا به دې زه وکې کم همدا پرنټر به زه اوس راشم او پراپرټیز ته دا د پرنټر هغه څو شیر هم دی لیست اینډ ډایرکټري هم دی صحیح ده مشکل نشته. نو داسې تاسو کولی شئ چې پرنټر اضافه کوئ او پرنټر اضافه کوئ او د پرنټر سیټینګ مې درته یو پرنټر ویل ټول پرنټر مې چې اضافه کړي که هغه ټي سی پي آی پي که لوکل هم دغسې وي. اوس به دا پرنټر زه ډپلای کوم چا ته یو اینډ یوزر ته یعنی خپلو یوزرانو ته که نه چې هغوی ته ګټه واخلي زما دپاره ښه یوازې نه دی. نو رایټ کلیک به وکړې په دې پرنټر باندې به آی تھنک رایټ کلیک وکړم دا پرنټر دی که نه اول وګورئ ښه چې شیر و همدا دی نوم یې سره بیخي یو رقم دی شیرینګ زه خو یم که نه دې کې زه غلطېږم کله بره لاړ شي کله لاندې راشي شیرینګ دا دی د دې نوم څه دی ایکس پی ایس دی کې ایکس پی ایس دی مایکروسافټ ایم ایس ایکس پی ایس دې باندې رایټ کلیک وکړئ ملګرو او ډپلای وید ګروپ پالیسي او ته دا زه ګروپ پالیسي سره ډپلای کوم کوم ځای کې ګروپ پالیسي سره ته به براوز باندې کلیک وکړئ
لوډینګ روان دی، لږ صبر ورته وکړئ. تاسو به دې لپاره موږ یو ګروپ پالیسي جوړو ملګرو. ښه کومو یوزرانو ته چې غواړي دا ډپلای کړي د هغه دپاره به اوس یو ګروپ پالیسي موږ جوړو. خو که زما د کمپیوټر ما سره لږ یاري وکړي. اوکې ملګرو بیا راځو ځکه بیخي ارسپانسیو شو کمپیوټر. چېرته به راشم ویر از پرنټ منیجمنټ ته به راشم او په دې کې به پرنټر ته راشم او سرور ته به مې راشم او په دې کې به پرنټر ته راشم او MSXP دا پرنټر به پیدا کم او ډپلای وذ ګروپ پالیسي لګوم. دې نه په براوز کلیک وکړئ. په چا ګروپ پالیسي لګئ ګورلته ډومین کنټرولر star.com باندې لوکل یوزر. ګورئ ملګرو دا لوکل یوزر چې دی یو OU دی او په دې کې ما سره فور ایگزامپل لس د دغه دي. زه به همدلته په همدې به زه دا څه ولګوم. صحیح ده لږ شاته لاړ شه یار. زه به ګروپ پالیسي په چا ولګوم په دې لوکل یوزر باندې. اوکې د لوکل یوزر باندې به یو ګروپ پالیسي زه ولګوم. برانچ آفیس کیشه تیار داشته دا بشي. اوکې هم مې په یوزر باندې ولګول او هم مې په کمپیوټر باندې ولګول. دا به دې نه اپلای کی او دا به دې نه اوکې کی دا به دې نه اوکې کی. ما ایگزیسټینګ OU کې ایگزیسټینګ څه استعمال کوخه ګروپ پالیسي څنګه چل مې وکړو. اکټیو ډایرکټري یوزرز ان کمپیوټر ته راشم. ګوره دا لوکل یوزر دی کې تیار ما سره خان او جان یوزر شته. ما همداسې طریقه وکړه. صحیح ده ملګرو. نو په دې کې ما تیار د یوزران دي او په همده باندې ما دا څه ولګاوه. نو OU تیار ما سره کریټ وه. اوس به راشم ګروپ پالیسي منیجمنټ ته. where is group policy management دلته به راشم. په دې کې ګورئ د لوکل یوزر لاندې برانچ آفیس کیشه تیار ما یو دانه ګروپ پالیسي لګولې او هماغه کې به اوس ایډیټ وکړم. ایډیټ او په دې کې به راشم چیرته پریفرنس ته او په پریفرنس کې به راشم اوس چیرته زه غواړم چې دا پرنټر هغه ته اینډ یوزر ته اتوماتیک اویلیبل وي ښه بغیر د IP او د هر څه نه. په دې کې به راشي پرنټر ته. په دې کې به رایټ کلیک وکړئ. نیو ته به راشي شیرډ پرنټر ته به راشي او دلته به راشي کریټ به ووایي او ویر از مای پرنټر دا دی که نه ګوره پرنټر دلته راغستی دی. په دا به کلیک وکړئ او دیز نه به اپلای کی دیز نه به اوکې کی. پرنټر دیز نه اضافه شو. یس اوکې بس دلته سرور کې زموږ نور کار ختم شو. پرنټر مو اضافه کو ګروپ پالیسي مو ولګوله GPU او په چا مو ولګوله په لوکل یوزر. لوکل یوزر یو OU دی. په هغه OU کې چې څومره یوزران هغې ته به اتوماتیک دا اویلیبل وي. زه به سمپل یو ځل راشم او دلته به یو ترتیب وکړم که نه GP update /force دا پالیسي شي ده که نه ملګرو. دا ما هم هلته که ستاسو پام وي ما د یوزر دپاره هم جوړه کړه او د کمپیوټر دپاره هم جوړه کړه. ځکه کمپیوټر ما سره هغه OU کې نو پالیسي اپډیټ شوه. اوس به زه کلاینټ ته داخل شم کلاینټ ته او دې کلاینټ کې خان یوزر دی نو دته به دا څه یو ځل به ریسټارټ هم کم خیر ځکه کمپیوټر دپاره عموما د یوزر دپاره چې موږ پالیسي ولګوو نو بیا GP اپډیټ کار کوي خو د کمپیوټر دپاره بیا یو ځل ریسټارټ ته ضرورت دی. تاسو ته به ولزو ښیم چې دا پالیسي ما په چا لګولې و ملګرو په لوکل دغه باندې. تاسو به دا پام وي که نه who am I
ګوره دې کې کم یوزر اویلیبل دی خان او دا پالیسي دا جی پی یو اهمه ده چې ولګېږي ښه او دا ګروپ پالیسي ما په چا لګولې وه په لوکل یوزر باندې. اوس ګورو چې آیا په لوکل یوزر کې خان یوزر شته که نه. تاسو دا قناعت لږ درکړم. ګورئ لوکل یوزر کې خان هم شته جان هم شته. پرنټر مې ډپلای کو ښه ګوره پرنټر ما څه کړو ملګرو پرنټر مې اضافه کړو سیټینګ هر څه مې وکړل بیا مې ډپلای کړو ګروپ پالیسي مې جوړه کړله لوکل یوزر ته مې اویلیبل کو. اوس به ځم او لوکل یوزر نه به اکسس د خدای په حکم سره اکسس کوم ښه د چا نه د لوکل یوزر نه. ګوره ډپلای پرنټر کې به اوس راغلی وي دا مخکې نه و ځکه دا پرنټر ما اوس ډپلای کو. ګوره ډپلای مې کو پر یوزر جی پی یو برانچ او پیس کېشي پر مشین. ګوره د مشین دپاره هم ده او د یوزر دپاره هم ده نو ځکه مې جی پی اپډیټ هم وکارو او اوس به یو ځل کمپیوټر هم ریسټارټ کړم ډپلایمنټ وشو. بس اوس به چې کمپیوټر ریسټارټ کړم اټومیټیکلی به دا پرنټر د یوزر ته اویلیبل وي د چا په حکم د ستر رب په حکم باندې. دا بس یو ځل ریسټارټ ته ضرورت غواړي او بس از د کمپیوټر موږ سره چې کلاینټ تاسو ته مې چې یو ځل ریسټارټ ته ضرورت غواړي چې کلاینټ ریسټارټ شو دا زموږ خان یوزر دی. خان یوزر هلته موږ سره اویلیبل په لوکل یوزر چې کوم موږ او یو جوړ کړی یس ګروپ پالیسي په ده ولګېدله. اوس به نو زه سرچ ته راشم او پرنټر اینډ سکینر ته به راشم. کلاینټ یوزر کې چې کله زه راشم ګوره فیکس مایکروسافټ فرنټ ټو پی ډي اف دا بای ډیفالټ وي که نه. ګوره دا پرنټر راغلی دی مایکروسافټ MS XPS کلاس ډرایور 2 چرته دی دلته لوکل نه دی اون سرور 2019 هلته دی ښه دلته راشم دا دی که نه مایکروسافټ MS XPS کلاس ډرایور 2 دلته درته وایي چې دا لوکل نه دی وروره دا هلته دی او ته یې دې ځای کې استعمالوي. نو که دا صاحب اوس پرنټ هم ورکوي هیلو پرنټ کنټرول پی زه ورته یم ګوره دا اوس ګوره دا پرنټر دلته نه دی پرنټر په نیټورک کې بل چېرته دی خو ما ته دلته داسې شو کېږي لکه همدلته چې وي مایکروسافټ MS XPS په دې پرنټ کې یس پرنټ سټارټ که دیځي نه ګوره پرنټ به لاړ شي دلته زه راشم پرنټر باندې ګوره مایکروسافټ MS XPS کلاس ډرایور 2 مخکې تاسو دا ویډیو ګورئ دلته جابز و نه اوس یو جابز ورته راغلی خو دا غریب خو پرنټ نشي کولی. ګوره ایرر یې ولې ورکړی ده تاسو رایټ کلیک وکړئ دلته اوپن پرنټر کیو تاسو وګورئ ایرر ولې دا خو خیالي دی که نه په رښتیا خو نه دی. نو اوس ګوره د منیجمنټ هم دا دی تاسو ته پته لګېږي چې دې پرنټر ته تاسو ته مې ځکه دلته موږ منیجمنټ کوی شو تاسو ته پته لګېږي چې دلته دې پرنټر ته په کوم چې جاب کیو دی څو دانې جاب ورته په کیو کې پراته دي 10 12 نو ته داسې منیجمنټ کوی شي. رایټ اوپن پرنټر کیو ته راشه دا ګوره دلته وایي ښه JK.txt د نوټ پیډ فایل دی دا غواړي یو کس دی هغه غواړي چې دا پرنټ کې څوک دی خان څوک دی خان تاسو دا معلومیږي ښه ایون دومره تاسو کوی شئ چې څه وکړئ دا چیک کوئ تاسو وایي یار خان هر وخت پرنټ کوي او دا خو چندان سړی نه دی تاسو کوی شئ دیز نه به کینسل حتما وي چېرته کینسل د کینسل آل جابس ټول جابس کینسل کوي او که زه داخل ته ورننوځم دې ځای کې شاید داخل کې کینسل شته اوپن پرنټ کیو and دلته پاس پرنټینګ دا پرنټینګ پاس کوي کینسل آل ډاکومنټ are you sure you want to cancel all document from نه دلته کینسل ورکوي خو نه پوهېږم ما دې څنګه نه ورکوي دلته به آی تھنک څه شو دلته دی یاره خو راشه په ده کلیک وکړه کیو راته خلاص کړه کیو کې لس دانې مختلف څه دي په ده رایټ کلیک وکړه کینسل آر یو شور دا خان یوزر دی او اوس کیو کې چې دی که نه 15 څه پراته دي او رئیس صاحب چې دی هغه شاته دی نو رئیس صاحب خو رامخته کول غواړي نو د عموما امپلایز چې کوم دي که نه او موږ سره چټي خلک دي نو بیا په ده باندې په دې څه باندې د رایټ کلیک وکړه
او ګوره لږ وخت نیسي ښه کینسل شو اتومېټیک هماغه لومړی کینسل سره لاړی خو لږ وخت وشو 0 جابس اویلیبل شو. داسې تاسو کولی شئ چې وګورئ په کم پرنټر باندې لوډ ډېر دی او په کم کم دی، کم پرنټر ته څومره جابس په کیو کې اویلیبل دي داسې تاسو خلاصولی شئ. بیا یو جاب تاسو ګوره ما چې دلته ویډیو لږ شاته کې وګورئ رایټ کلیک مې وکړو پاز هم و، تاسو وایئ چې تاسو 4-5 یوزران دي دا سیم کارمندان دي هر وخت اویلیبل وي مشکل نشته. تاسو کولی شئ چې په دې جاب کیو کې د چې پرنټ دپاره کوم کیو دی تاسو کولی شئ چې د هغې یوه ټاسک پاس کوئ ودروئ چې نور مهم څیزونه چې د هغه پرنټ شي هغه به وروسته پرنټ شي. ګوره هلته تاسو کولی شئ چې کینسل کوئ د یو چا ټاسک پاز یې کوئ ودروئ دمه وله ورکوئ پرنټر چک کوئ چې په کوم پرنټر څومره لوډ دی. نو ان ټول د پرنټر او د پرنټ ریلیټډ چې څومره پرابلمز دي مشکلات دي هغه تاسو کولی شئ له دې ځینه ټربل شوټ کوئ. نو دا و زموږ سره پرنټ سرور هیله لرم چې انشاءالله ښه صحیح به پرې پوه شوي یاستئ.